هغه خلک چې یعنې په دوامدار ډول د څټ دردونه ولري هغه د اکوپنکچر په ذریعه باندې نن درمل کوو. د تریخي شلمه نقطه ده کومه چې د دې سترنو کلایروماستویدوس او تراپیزیوس عضلو په منځ کې دواړو خواو ته چې دی ځای لري. دا هډوکي دی، د هډوکي په ښکتنۍ برخه کې دغه دوه نقطې چې کوم د تش امتیاز د کڅوړې لسمه نقطه ده کومه چې د دې ویښتانو د دې پولې څخه نیم کن پورته د دې منځني خط څخه دواړو خواو ته 1.3 کن چې دی ځای لري. د تش امتیاز د کڅوړې 11مه نقطه ده کومه چې د دې د لومړۍ توراسیک فقرې د پروسوسپینوزس د جګوالي برابر د دې شاتني منځني خط څخه دواړو خواو ته 1.5 کن چې دی ځای لري. تش امتیاز د کڅوړې 12مه نقطه ده کومه چې د دوهمې فقرې د پروسوسپینوزس د جګوالي برابر د دې منځني شاتني خط څخه دواړو خواو ته 1.5 کن چې دی ځای لري. د تش امتیاز د کڅوړې 14مه نقطه ده کومه چې درېیمې توراسیک فقرې د پروسوسپینوزس د جګوالي برابر د دې شاتني منځني خط څخه 1.5 کن دواړو خواو ته چې دی ځای لري. وړو کولمو 11مه نقطه ده کومه چې دغه د سکاپولا هډوکی دی فوسا انفراسپیناتا په منځنۍ برخه کې چې دی ځای لري. دواړو خواو ته یعنې دلته او دې طرف ته دواړو. د وړو کولمو 12مه نقطه ده کومه چې په فوسا سوپراسپیناتا په دې منځنۍ برخه کې چې دی ځای لري. وړو کولمو 14مه نقطه ده کومه چې د دې فوسا سوپراسپیناتا په داخلي پای کې چې هغه دغه ځای دی دواړو خواو ته چې دی ځای لري. بله 14مه نقطه ده د وړو کولمو کومه چې د دوهمې توراسیک فقرې د پروسوسپینوزس د جګوالي برابر د دې شاتني منځني خط دواړو خواو ته 3 کن دواړو خواو ته چې دی ځای لري. سرویکل 9مه فقره په دې منځنۍ برخه کې یعنې د سرویکل 9مې فقرې د پروسوسپینوزس د ښکتنۍ ژوره برخه کې چې دی ځای لري. د تریخي 21مه نقطه ده کومه چې د دې سرویکل د 9مې فقرې او د اکریومم په منځ کې په دې نقطه کې چې کوم دی دواړو خواو ته چې دی ځای لري. ستنه کولی شئ. د ګرم غړو 15مه نقطه ده کومه چې د پوستکي د قات څخه چې دی 2 کن پورته د دې راډیوس او ولنا هډوکي په منځ کې چې دی ځای لري. تش امتیاز د کڅوړې 15مه نقطه ده کومه چې د دې خارجي خنګري او د دې پلې چې دې ته اخیلس ټینډن ویلی کېږي د دې ترمنځ چې دی ځای لري. په افغانستان کې د دې درملنې د دود او د ټولو ناروغانو د بشپړې روغتیا په هیله